پاکستان کې له افغاني سندرغاړي دنیا غزل سره یو هلک همدا غلط کار کړی دی چې د دنیا غزل همدغه ویډیو همغه کس په خپل اکاونټ باندې اپلوډ کړی ده او دغه ویډیو تقریبا د 2 غنټو لپاره وچلېده چې بیا وروسته فیسبوک واپس ډیلیټ کړه. فیسبوک ځکه ډیلیټ کړه چې دغه ویډیو ډیره زیاته لوس او بربنډه وه. ملګرو دغه ویډیو چې موږ کله وکتله نو پکې ډیره زیاته فحاشي او بېغیرتي یې کړې ده. که تاسو هم غواړئ چې د همدغه افغاني سندرغاړي دنیا غزل همدا ګرمه ویډیو ګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان تیر جمهوري نظام چې کله هم سقوط وکړو نو د افغانستان ټول سندرغاړي او هنرمندان نورو هیوادونو ته ولاړو. همداسې د افغانستان دغه دري ژبې سندرغاړي دنیا غزل هم له افغانستان څخه پاکستان ته راغله چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ځان ته په کرایه باندې په اسلام آباد کې کور ونیول چې تر اوسه پورې هملته اوسیږي. په همغه کور کې له همدې سندرغاړي دنیا غزل سره خور هم اوسېده. که تاسو ته یاد وي چې څو موده مخکې دنیا غزل له وایس اف امریکا ډیوه سره یو انټرویو کړې وه چې په هغه انټرویو کې دنیا غزل ویلي دي چې کله نه هم موږ دلته پاکستان ته راغلي یو نو زموږ د کار روزګار څه درک نشته. کابل خو هلته به موږ کله ناکله یو نیم پروګرام یا سندره وکړه بیا به زموږ سره څه ناڅه پیسې پیدا شوې. دلته مو نه څوک کنسرټ ته ورغواړي او نه هم څه پروګرامونو ته. ملګرو اوس یې په انټرنیټ باندې یوه خراب او ګنده ویډیو اپلوډ شوې ده خو دا معلومه نه ده چې دغه هلک څوک دی چې له دې سره همدا 2 نمبر کار کوي. موږ ته د دنیا غزل دغه بربنډه ویډیو یو ملګري اوس راولېږله. کله چې مو وکتله نو غوښتل مو چې دلته له تاسو سره شریکه کړم. که تاسو هم غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به همدا مکمله ویډیو له تاسو سره